درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ستاسو نوی لوست د کور پاک ساتل دي. دا به وایو له خیر سره، خو مخکې له دې چې درس ووایم لومړی ځم تاسو ته وایم چې تاسو راته ووایئ په تېره برخه کې موږ څه ولوستل؟ آفرین، ډېر ښه. موږ تاسو د چاپېریال په اړه خبرې وکړې، موږ تاسو د کور د پاک ساتلو په اړه خبرې وکړې، موږ تاسو د کور د لوازمو د پاک ساتلو په اړه خبرې وکړې، موږ تاسو د هغه څه چې ډېر ضرور مثال موږ تاسو کور کې کوم حیوانات یا کوم مرغان یا الوتونکي مرغان ساتو، د هغو د ساتلو لپاره یا د هغو د صحیح ساتنې لپاره هغه څه چې ضرور په نظر کې نیول څنګه دي هغو باندې خبرې وکړې. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو درس چې دی نوی درس د کور پاک ساتل دی، درس به وایو له خیر سره، مخته به ځو همدغسې انشاءالله. سمه ده. ښه، ستاسو کتاب ته ګورئ د کور پاک ساتل 40 مخ دی. سمه ده. څوم مخ دی؟ 40 مخ دی. ښه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو دلته ګورئ د دغو لوست موخه څه ده. ګورئ ما خو تاسو ته ویلي وو کله چې موږ تاسو یوه ځای ته ځو، یو بازار ته ځو، موږ تاسو چې بازار ته ځو موږ تاسو هدف دا وي چې یو شی واخلو. صحیح ده. خو که چیرې موږ تاسو ته خپله موخه موږ ته معلومه وي، خو موږ به لاړ شو بازار ته، هغه شی به واخلو، بیرته به راشو. صحیح ده. خو که چیرې موږ تاسو موخه ونه لرو، هدف ونه لرو، بازار ته بېګا پورې په بار لاړ شي او راشي، تش به ځې او تش به راځې. صحیح ده. تش به ځې او تش به راځې، یعنې تا هدف نشته. بازار ته لاړې، وخت ضایع کړو، ستړی شوې، ټوله ورځ همدغسې لاړه که نه، لاړې وراغلې ځکه تا خو خپل هدف نه درلودو. که چیرې هدف ولرې، بازار ته ځې، مثال لاړ شي هلته یوه بوجۍ وریجې اخلي، لاړ به شي وریجو دکان ته به لاړ شي، وریجې به واخلي، پیسې به ورکړې، بېرته به راشي، کار به دې کړی وي. خو که چیرې مثال تا هدف نه وي معلوم، تر بازاره ځې او راځې، نو هیڅ ګټه به دې نه وي کړې. صحیح ده. خو موږ تاسو چې دغه درس لولو، په دې درس کې مثال کوم هدف دې موږ څه دی، په دې اړه به خبرې وکړو. سمه ده. ګورئ دلته لیکلي موخه هدف ته وایي. صحیح ده. وایي د متن سم لوستل. موږ تاسو به دغه متن نه دی د کتاب راغلی متن، دا څنګه دا باید پاک ستره صحیح ووایو، یعنې ډېر ښه یې ووایو. صحیح ده. مثال د کور د پاک ساتنې او روغتیا ساتنې په هکله معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو باید په دې باندې پوه شو موږ تاسو خپل کور څنګه پاک وساتلی شو، او موږ تاسو څنګه صحتمندي ولرو، یعنې څه رقم روغتیا ولرو، موږ تاسو صحت باید څنګه جوړ وي. په دې اړه باندې باید موږ تاسو ډېر معلومات واخلو. صحیح ده. ګورئ موږ تاسو دلته عکسونه ځړېږي، چیرې دا ګوره یو کور دی، وینئ تاسو خپله ګورئ، ورته وینئ کړکۍ ښې غټه شیشې ټولې لمر خواته خلاصې دي. دلته کور دی، ګوره دروازه یې ده، دغه یې کړکۍ دي لمر خواته خلاصې دي. دلته ونې دي، کې د انګورو ونې، دو خواته نه دغه د چې شي ګلانو ونې دي. دلته ګورئ د هغې نه دو خواته ګوره دغه لوی ساختمان وګورئ، وینئ تاسو ته معلومېږي. او دا وګورئ وینئ دلته لاندې چمن او ونې، او دلته دغه د کورني مرغان مثال چرګان چې کور کې ساتو، د دې عکس دی. چمن دی خو دلته چرګانو عکسونه دي ورسره. دلته ګورئ دغلته زرکه عکس دی، تاسو خپله ګورئ وینئ. دا ځکه دا کورونه د کور مثال موږ تاسو چې کله کورونو کې اوسېږو، چاپېریال مو چې دی دغه شیان پکې شته دي، نو موږ تاسو باید دې ته څنګه پام وکړو. سمه ده. دو هغه ساتنې ته، دو روغتیا ته، دو هغه صحیح ساتنې ته باید پام وکړو. صحیح ده. ښه، اوس راځئ کتاب ته. ګورئ دلته پوښتنې کړي دي. دغه چوکاټ وینئ، په چوکاټ کې 3 پوښتنې شوي. وایي چاپېریال څه ته وایي. صحیح ده. چاپېریال څه ته وایي پوښتنه یې کړې. تاسو راته ویلی شئ چاپېریال څه ته وایي. آفرین. ټول هغه شیان چې زموږ تاسو په شاوخوا کې موجود دي دې چاپېریال وایي. صحیح دی. چاپېریال ته ګورئ بله پوښتنه کړې. وایي په یوه کورنۍ کې څوک ژوند کوي. په یوه کورنۍ کې څوک ژوند کوي. ګورئ کورنۍ کې پلار وي، مور وي، ورونه وي، خویندې وي، که چېرې مثال وګورئ اولادونه وي که نه، مختلف خلک ژوند کوي په یوه کورنۍ کې. خو هغه بیا کورنۍ تر کورنۍ پورې فرق کوي. ځینې کورنۍ چې وي د غړو شمېر ډېر وي، د ځینو کورنیو د غړو شمېر کم وي. صحیح ده. هغه ستاسو خپل فکر دی چې ستاسو په نظر کومې ښې کورنۍ دي. خو هغه ښې کورنۍ دي چې هغه په اسلامي روحیه باندې سمبال وي، د هغو کورنۍ نظام ډېر جوړ وي، ډېر ښه وي. یعنې مثال داسې نه وي چې یا ډېر افراط شوی وي یا ډېر تفرید شوی وي، یعنې دونه لرې وي. صحیح ده. هغه ښه کورنۍ چې اوسط او هغه متوسطوالی ساتلی وي. صحیح ده. بله پوښتنه شوې ده. وایي د کور په پاکوالي او روغتیا ساتنه کې ستاسو دنده څه شی ده. ګورئ موږ تاسو باید کور څنګه، یعنې چې موږ تاسو کور څنګه وکړو. ګورئ موږ تاسو باید خپل اول چې کله راشو بوټ صحیح منظم په خپل ځای کېږدو، خپل جامې چې دي یا د مکتب کالي په خپل ځای صحیح کېږدو، کتابونه چې راوړو سم منظم ځای کېږدو،
کله چې خط لیکو هغه کاغذونه کتابچې بې ځایه ونه غورځوو، قلم مو بې ځایه پروت نه وي. صحیح ده. کله چې څومره د خوب بستره مو باید ډېره منظمه پاک ستره وي. کله چې مثال بیرته له خوب څخه پورته کېږو هغه بستره منظمه ټوله کړو، سم ځای کېږدو، خپل لاس مخ ومینځو، لمونځ اودس وکړو. صحیح ده. مسواک ووهو، غاښونه ومینځو، چای وچ کړو، د مور پلار سره سلام ستړی ماشې وکړو، خپل اتاق خپلې کوټې ته لمر ورکړو، پردې یې کش کړو، او کوم څه چې ضرور دي چې هغه باید پاک ومینځل شي هغه ومینځو، او کوم څه چې مثال هغو دپاره لمر ضرور دی هغو ته باید لمر ورکړل شي. او کوم خواړه چې موږ تاسې خورو د هغه لوښي چې دي یا خواړه چې پکې خوړل کېږي هغه باید منظم وساتل شي. صحیح ده. دغه شی ډېر مهم دی. موږ تاسو د کور د ساتنې لپاره دا ډېر مهمه خبره ده. سمه ده. په دیوالو باندې باید خط ونه کړو، رنګ یې خراب نه کړو، کړکۍ یې خرابې نه کړو، دروازه یې خرابه نه کړو. هندو شان ته موږ تاسو باید ډېر فکر وکړو. سمه ده. ډېر ښه. اوس راشئ د 40 مخ اول خط ته، ورته ګورئ څه وایي. ټول هغه شیان چې زموږ په شاوخوا کې موجود دي د چاپېریال په نوم یادېږي. ګورئ هغه څه چې موږ تاسو په شاوخوا کې موجود دي، موږ دلته ژوند کوو، څه موجود دي؟ ګورئ د باندې ګورئ هغه ساحه موجوده، دې خوا ته ګورئ، خوا ته ګورئ ونې، باغونه، دښتې. دغه موږ تاسو د کور چاپېریال دی، موږ تاسو د اوسېدو چاپېریال. چېرته چې موږ تاسو ژوند کوو، موږ تاسو د شاوخوا کې څه موجود دي، دغه د چاپېریال په نامه یادېږي. سمه ده. ډېر ښه. ښه راځئ ورته. د انسان د ژوند لومړنی چاپېریال د هغه خپل کور دی. ګورئ موږ تاسو د ژوند لومړنی چاپېریال کوم ځای دی؟ آفرین، زموږ تاسو خپل کور دی. موږ تاسو په خپل کور کې اوسېږو، موږ تاسو د خپل کور دپاره لوازم لرو، هغه مختلف شیان چې دي زموږ تاسو شاوخوا کې چې دي دا موږ تاسو چاپېریال دی. موږ تاسو خپل کور کې چې اوسېږو اولنی یا اولنی چاپېریال د موږ تاسو لپاره کوم ځای دی؟ موږ تاسو لپاره خپل کور دی. سمه ده. ډېر ښه. هر چاته خپل کور ډېر ګران دی. کور به هر چاته خپل کور ډېر ګران دی. ځکه ګران دی چې موږ تاسو هلته اوسېږو، موږ تاسو هلته روح ارامېږي، موږ تاسو هلته خوب کوو، موږ تاسو هلته درس پکې وایو، کورنۍ دنده درسره کوو، د مور پلار سره کې ګورو، ورونو سره کې ګورو، مېلمنو سره کې ګورو. هغه موږ تاسو لپاره ډېر ګران دی. صحیح دی. موږ تاسو هلته روح ارامېږي کې. سمه ده. آفرین. ښه. کور د کورنۍ د ټولو غړو د اوسېدو ګډ ځای دی. چېرته چې مثال موږ تاسو اوسېږو هغه کور دی، او د کور کې د کورنۍ ټول غړي څنګه د یو ځای چې اوسېږي دغه ته د اوسېدو ګډ ځای چې دې ته کور وایي. سمه ده. ښه. دلته ګورئ زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم. زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم. بوټ مې بې ځایه نه ږدم، کالي مې بې ځایه نه غورځوم، د خوب بستره مې ګډوډه نه وي، بې ځایه نه وي پرته، د اوسېدو اتاق مې ګډوډ نه وي، د ډوډۍ خوړلو اتاق مې ګډوډ نه وي، چېرته چې درس وایم هغه درس اتاق مې ګډوډ نه وي. زه مې د خپل کور پاکوالي ته ډېر پام کوم، او تاسو هم دا پام ورته وکړئ. صحیح ده. او تاسو هم کوئ، تاسو ډېر تکړه شاګردان یې. آفرین. ښه. زما خویندې او وروڼه هم د کور په پاکۍ کې پوره پاملرنه کوي. یعنې موږ تاسو دا شیان چې موږ تاسو زده کړل دا موږ تاسو ځینو هغه مشرانو وروڼو خویندو د موږ تاسو نه مخکې زده دي. هغوی چې مخکې زده دي نو هغوی د موږ تاسو نه ډېره پاملرنه ورته کوي، ځکه هغوی مخکې زده کړي. او کوم څوک چې کوچنیان دي چې هغوی د موږ تاسو نه وروسته چې راځي هغوی وروسته زده کوي. نو موږ تاسو باید هغو ته وښیو چې موږ تاسو د کور د پاکوالي لپاره، د کور د پاکوالي د ساتنې لپاره کوم څه چې ډېر مهم دي هغو ته باید څنګه وکړو؟ ډېره پاملرنه وکړو. صحیح ده. نو موږ تاسو وروڼه خویندې د کور پاکوالي ته هم ډېره پاملرنه کوي. سمه ده. آفرین. ښه. د دې لپاره چې زموږ روغتیا ښه وي او د ناروغیو مخنیوی مو کړی وي، ښه به دا وي چې د کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه وکړو. ګورئ ما خو مخکې هم درته ویلې هغه څه چې موږ تاسو ته ډېر مهم دي د کور پاکوالی، او دلته چې موږ تاسو پاکوالی ترلاسه کوو نو موږ تاسو به روغتیا ترلاسه کوو. دا چې موږ تاسو باید ښه روغتیا ولرو، روغ جوړ وو، ناجوړ نه وو. صحیح ده. نو موږ تاسو باید کور او د کور لوازم او د کور چاپېریال باید ډېر پاک او سوتره وي. سمه ده. آفرین. ډېر ښه. په حدیث شریف کې راغلی دي چې پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. ګورئ دا حدیث شریف دی، موږ تاسو وایي چې د پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. نو ښه چې هلته دومره مهم دی نو حتما به دومره نور حکمت هم پکې وي چې موږ تاسو ته ډېر څه په لاس راځي. سمه ده. نو موږ تاسو باید که چېرې پاکوالی مراعات کړو نو موږ تاسو به هغه د ایمان یوه برخه هم ترلاسه کړې وي. سمه ده. ښه. د دې لپاره چې بدن مو روغ وي پکار ده چې د خپل کور د شاوخوا چاپېریال د پاک ساتلو لپاره لاندې ټکي په نظر کې ونیسو. ګورئ موږ تاسو چې د روغ صحت غوښتونکي یو نو موږ تاسو باید یو څه هغه ځینې اصول باید مراعات کړو، هغه ځینې ټکي باید مراعات کړو چې هغه څه شی دي هغه به اوس دلته وایو چې موږ تاسو روغتیا ولرو، موږ تاسو روغ جوړ وو. نو دغه ټکي باید څنګه کړو؟ دا په نظر کې ونیسو. اول څه شی دی؟ ګورئ ورته کوټو ته باید پاکه هوا او د لمر رڼا ورسېږي. ګورئ مخکې مې درته ویلې موږ تاسو باید د خپلې کوټې کړکۍ خلاصې کړو، پردې یې کش کړو تر څو دلته هوا تازه هوا راشي او دلته لمر وړانګې راورسېږي. کله چې د لمر وړانګې راورسېدې
هغه میکروبونه به ووژل شي او له منځه به لاړ شي او دغه د اتاق مخکنۍ هوا چې مخکنۍ پکې هغه بدله شي او تازه هوا به څنګه شي راشي ورته سمه ده ډېر ښه دویم د کور انګړ باید پاک او سوتره وساتو خپل کور یعنې انګړ حویلی چې ده دا به ډېره پاکه وساتو ونې پکې کېږدو چمنونه پکې کېږدو ښه پارکونه پکې جوړ کړو یعنې هغه باید ډېره منظم او پاکه وي سمه ده ښه دریم خځله د میوو په ټوکي باید په ټاکلي ځای کې واچول شي او د بې ځایه غورځولو څخه یې ډډه وکړو ولې چې موږ تاسو کله میوه خورو یا مثال کوټه جوړه کوو یا مثال سرای پاکوو د خځلې د میوو په ټوکي یا دغه نور مثال کاغذونه ماغذونه چې تېږي دا بې ځایه ونه غورځوو دا په خپل ټاکلي ځای سره وغورځوو او هغه چې بې ځایه چې د هغو څخه باید ډډه وشي ځکه دا خو د نظافت د مراعاتولو لپاره ډېره مهمه خبره ده چې موږ تاسو هغه د میوو په ټوکي هغه خځلې مځلې څنګه په خپل ځای سره وغورځوو صحیح ده ځکه که د میوو په ټوکي په ځای وغورځوو مثال د کیلې په ټوکي مې هلته وغورځوو په لار مثال تاسو پلار مور په روان دي وښویېږي خدای نخواسته ډېر مشکل به سره مخ شي سمه ده ښه آفرین نو پکار ده چې هغه څنګه په خپل ځای سره وغورځوو څلورم ماشومان باید داسې روږدي شي چې د ټټۍ یعنې بیت الخلا له راتګ څخه وروسته خپل لاسونه په صابون او پاک اوبو ومینځي ګورئ هر ماشوم چې وي موږ تاسو باید کله چې بیت الخلا ته ځو کله چې هلته لاړ شو بیرته چې راشو موږ تاسو خپل لاسونه باید په صابون او پاک اوبو باندې ښه پاک ومینځو ځکه دلته میکروبونه راټولېږي هغه میکروبونه چې موږ تاسو بیا خواړه خورو موږ تاسو د خوړو د خولې له لارې د خوړو سره یو ځای زموږ وجود ته داخلي کله چې وجود داخل شو موږ تاسو ناروغه شو نو موږ تاسو چې کله بیت الخلا ته ځو نو موږ تاسو څنګه کو باید دا څنګه کې لاسونه پاک په صابون باندې او پاک اوبو باندې ومینځل شي پنځم څاروي او د کورني مرغان باید له کور څخه لرې په یوه ټاکلي ځای کې وساتل شي ګورئ ټول کورني مرغان چې دي ټول کورني حیوانات چې دي څاروي چې دي هغه باید له خپل د اوسېدو ځای څخه لرې وساتل شي صحیح ده آفرین بله خبره ده چې شپږم د اغوستلو کالي کمپلې شړۍ بړستنې روجایګانې توشکې د کور فرشونه باید پاک او سوتره وساتل شي او په هره اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل د لمر تودوخې ته واچوو تر څو میکروبونه یې له منځه لاړ شي ګورئ ما خو درته ویلې ټول هغه لوازم چې موږ تاسو هغه استفاده کوو په یوه کور کې ډېر ضرور دي که نه لکه مثال دلته وویل چې ګوره بړستنې شوې کمپلې شوې شړۍ شوې فرشونه شول نور لوښي شول که نه دا باید لږ تر لږه مثال په اونۍ کې یو یا دوه ځله لمر ته واچول شي ځکه هغه د لمر وړانګې چې ورباندې ولګېږي هغه میکروبونه څنګه کېږي وژل کېږي کله چې میکروبونه ووژل نو موږ تاسو څنګه وکړو له مشکلاتو خلاص شو له میکروبونو خلاص شو له ناروغیو خلاص شو صحیح ده نو موږ تاسو د اوسېدو ځای زموږ تاسو کور موږ تاسو چاپېریال باید څنګه پاک سمسور او تازه وي ځکه چې موږ تاسو باید روغ اوسېږئ موږ تاسو روغتیا زموږ په چاپېریال موږ تاسو په پاک ساتنه کې ده سمه ده پوه شوئ په آفرین ډېر ښه درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس نن همدغومره و نن درس مو همدومره و تاسو به دغه درس څنګه کوئ دا به ووایئ دا مو چې کله وویله په کور کې بیا په کتابچه کې ولیکئ سخت لغتونه چې دي چې نه ورباندې پوهېږئ هغونه به لاندې خط کش کړئ نو زه بیا بله ورځ هغه تختې په مخ تاسو ته لیکم معنا کوم به یې همدغسې به انشاءالله مخ ته ځه سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې ښه وختونه